ټاپک زموږ سره دی ټایپس اف ریفلیکشن. ٹھیک ده؟ ریفلیکشن مونږ ویلو چې کله لایټ په یو سیس باندې ولګي او لایټ خپل ډایرکشن چینج کی، دا زموږ سره ریفلیکشن دی. ٹھیک شو؟ د کلاس 8 ساينس ته چپټر نمبر 9 د ټاپک باغی دی. ها و زموږ سره دی ټایپس اف ریفلیکشن. مونږ صرف وایو ریفلیکشن، خو بیا دې ریفلیکشن دوه قسمونه دي. ٹھیک ده؟ یو ریفلیکشن زموږ سره دی ریګولر ریفلیکشن، ریګولر. اول زموږ سره دی ډیفیوز ریفلیکشن. ٹھیک شو؟ ریګولر معنا په عام روزمره ژوند کې مونږ وایو باقاعده چې یو کار په خپل طریقه باندې کیږي او هر ټیم هغه شان کیږي، نو دغه لپاره مونږ ریګولر ټکی استعمالو. خو ریګولر ریفلیکشن څه ته وایي کوي؟ کله چې تاسو دا ریګولر ریفلیکشن وایي نو تاسو به دې ته څه کوي؟ دې ډایګرام ته څه کوي؟ سوي څه کوي؟ smooth surface reflect light rays in one direction. smooth surface مین دا اشاره کوي عین ته چې کله رڼا راشي په عین باندې ولګي دا نه ریفلیکشن کې موږ دا ویلي چې رڼا خپل ډایرکشن چینج کوي دا به واپس کیږي. ٹھیک شو؟ نو smooth surface د عین چې دی ریفلیکټ دا واپس کوي لایټ ریز د رڼا د شواګانې in one direction په یو ډایرکشن کې. لکه څنګه وایي دا درې ریز دي، یو دا دی یو دا دی یو دا دی، دا درې ونه چې دي پیرلل دي یو بل سره ټچ کیږي نو واپس تللی، خو درې ونه څه دي په یو ډایرکشن کې تللی. نو چې کله په سموث سرفیس په عین باندې رڼا ولګي چې په کوم ډایرکشن کې راغلی دا خپل ډایرکشن چینج کی، خو درې ونه په یو ډایرکشن کې واپس ځي. ٹھیک ده؟ دلته کې دا درې چې دي دا صرف مثال دی، نور خو ریس چې دي هغه څوک حسابولی نشي. نو د سموث سرفیس نه چې کوم لایټ دی هغه ریفلیکټ کیږي په ون ډایرکشن کې. ٹھیک شو؟ بیا وای when parallel light rays strike a smooth surface، دې ته parallel وای. کدا درېونه ریز په لار باندې دی ول سره جنگيږي دا به زموږ سره parallel نه وي، په دغه شان رواني دي parallel. وای کله چې دا په smooth surface باندې ولګي نو د reflected rays دا کوم ریز چې دي دا اوس reflected دي. ٹھیک شو؟ او کوم رڼا چې په سرفیس باندې لګي پر ماته ست ویلو چې هغه ری ته موږ سوایو انسیډنټ ری، او کوم ری چې واپس کیږي دا موږ سوایو ریفلیکټډ ری. نو څه کوی د ریفلیکټډ ریز دا ریفلیکټډ ریز دی will also parallel دا به هم parallel دي. زه خبر پوه شوې؟ په سموث سرفیس باندې چې رڼا دا نه ګوري چې دا سموث سرفیس ته دا زیګ زیګ دی، مطلب دا زیګ زیګ سرفیس ته کنه مین دی اده نه ګوري، خو چې را رواني دا به parallel دي، خو چې واپس کیږي به دغه ځکه چلله. که په سموث سرفیس باندې ولګېدو نو دا به پیرلل ډایرکشن مو واپس ځي، مطلب ډایرکشن به چینج خو پیرلل به ځي. خو که پرس که دا سرفیس زما سره رب سرفیس و زیګ زیګو نو دا بیا زموږ سره پیرلل نه وي. پیرلل به څه کوي دې دواړو ریز واپس شوي دي خو دلته کې یو بل ټچ کړلی، یو په یو ډایرکشن تللی بل په بل ډایرکشن بل په بل ډایرکشن، نو ډایرکشن مې چې دی سیم نه وي. ٹھیک شو؟ سموث سرفیس زموږ سره صرف عین دی، د عین نه علاوه باقي چې څونه سرفیس دي دا زموږ سره رب سرفیس دي. او د رب سرفیس باندې کله رڼا ولګي نه دلته کې روان دي پیرلل دي، دلته کې پیرلل دي، او د دې نه واپس شوي دي پیرلل دي، خو د دې نه واپس شوي دي پیرلل نه دي ځکه چې سرفیس سره رب سرفیس ده. ٹھیک شو؟ نو د دې ریګولر ریفلیکشن د وجې دا موږ د څه پته لګي ډیټرمن پراپرټیز اف میرر. د دې نه موږ ته د میرر د پراپرټیز د خاصیت پته لګي چې میرر څه قسمه دی. میرر موږ وایو عین ته. ٹھیک شو؟ که د هغې نه رڼا په دې طریقه باندې پاس کیږي مطلب دا عین زموږ سره چې دی د دې کوم سرفیس دی بالکل سموث دی، که په دې طریقه نه پاس کیږي نو دا زموږ سره بیا څه دی رب سرفیس دی. نو دغه قسمه ریفلیکشن ته څه ویل کیږي ریګولر ریفلیکشن چې رڼا پیرل راځي او پیرل واپس ځي. ٹھیک شو؟ ها بل زموږ سره دی ډیفیوز. ډیفیوز مونږ وایو بکیر نه څه اخوازي څه دی خوازي دي ته وایي ډیفیوز. اوس پوه شوئ نو څه کوی ها بکیر نه یو څه دې گزار کما که په یو ډایرکشن باندې ځي دا ریګولر دی، څه سيزونه خو لاړ شي څه سيزونه دی خو راشي دا ډیفیوز دی کنه دا ډیفیوز دی. پوه شوئ؟ څه کوی رب سرفیس ریفلیکټ لایټ ریز ان مینی ډایرکشن. کم رب سرفیس چې دی هغې نه لایټ ریز ریفلیکټ کوي خو په مینی ډایرکشن کې دا په داسې ځي دا په داسې ځي دا په داسې ځي. اوس پوه شوئ؟ نو داسې قسمه ریفلیکشن ته موږ څه وایو ډیفیوز ریفلیکشن. ٹھیک ده؟ نو څه کوی irregularities are not visible to eye. irregularities موږ ته پته نه لګي.
مطلب دا دی چې داسې قسمه ریفلیکشن چې کیږي مونږ ته پته نه لګي ٹھیک ده دا موږ په خپل سترګو باندې چې نه شو لیدای خو laws of reflection applied to each ray وس پکار دا کوم laws of reflection چې مونږ پرون ویلو وایي انسیډنٹ ray reflected ray او نارمل دا په یو پوینټ باندې angle of reflection چې دی برابرۍ د angle of incidence ٹھیک شو که laws of reflection خبره مونږ کوو پاکي دا ray هم راځي دا هم راځي دا هم راځي دا شپږ ونه راځي خبره باندې پوه شئ نو څه کوي but irregular surface light rays in ٹھیک ہے but irregular surface light rays in various direction irregular surface کې بدا خبرې irregular مونږ دې ته چې دغه شکل نه معلوم هغه تاسو کاغه وګټ راوالي یو سره یو طرف ته بل طرف ته دا irregular دی او یو دې چې ګټ راوالي دا ماربل بالکل هموار دا زما سره regular دی ٹھیک شو چې زیګ زیګ یا irregular دا غي پته نه لګي او irregular surface چې دی باقي به کم ریفلیکشن کیږي diffuse اوس خبر پوه شئ پر مونږ laws of reflection ویلو نو دا laws of reflection ماته اوس چې دا خامخا یو ساينټیست پیش کړی دي نو هغه ساينټیست څوک هغه میتھمیټیشین دی په میتھس کې په ریاضي کې ډېر زیات ماهر و دا غو نوم سو یوکلیډ څه دی نو یوکلیډ دا لاس کله پیش کړلی 300 BC BC څه ته وایي د BC مطلب دا دی عیسی علی السلام نمخ کې چې کم کلندر چلیدو ٹھیک ده عیسی علی السلام چې پیدا شوی نو داغه د پیدایش نو مخکې کلندر سٹارټ شوی دی د 1 نواله 10000 کلونو پورې هغه چلیدل نه کلندر سٹارټ شوی دی د 1 نواله د 10000 کلونو پورې نه 10000 کال بعد چې بیا عیسی علی السلام چې پیدا شو ٹھیک شو عیسی علی السلام نو مخکې کم ټیم چې دی پای کې چې کله مونږ یو ډیټ لیکو دا ډیټ سره مونږ سره لیکو BC اوس خبره پوه شئ نشي کوي دا ساينټیست په دې ټیم کې وو د سیویلی لایټ ټریولز ان سټریټ لاین د یو خبره دا کله چې لایټ چې دا به همیشه زموږ سره نیغزي او دا غیر علاوه پرون چې موږ کوم ولاز ویل هغه پیش کړل ٹھیک ده نو باندې لیکچر کې موږ درې خبرې وکړې ریګولر ریفلیکشن ډیفیوز ریفلیکشن او چې لاس چې چا پیش کړل نو ریګولر ریفلیکشن دا دی چې کله په مین سرفیس باندې په عین باندې کله رڼا ولګي نو رڼا همیشه په هر سیس باندې پیرل لګي خو چې کله واپس کیږي چل په دقه ځګره که په سموث باندې ولګي نو پیرل واپس زی هغه ریګولر ریفلیکشن دی او که په ایرریګولر سرفیس باندې ولګي یعنی رب سرفیس باندې ولګي پیرل برازي خو پیرل واپس نه زی نو دې ته ویل کېږي ډیفیوز ریفلیکشن پوه شئ ان شاء الله بل لیکچر به